قدرمند اوریدونکو د خبرونې پر دوام باندې له موږ سره د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات صاحب دی. سادات صاحب تاسو ته ډیر هرکلی وایو، زموږ خپرونې ته ډیر ښه راغلی. وعلیکم السلام. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې ستاسې د راډیو په ځانګړي ډول ستاسې د خپرونې اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه سادات صاحب چې زموږ خپرونه کې را سره یاستئ. سادات صاحب رابه شو د افغانستان د لوبډلې په تړاو به ځینې پوښتنې له تاسو نه وپوښتو او همدارنګه د افغانستان د لوبو په اړوند باندې. سادات صاحب که پیل کې راشو دا راته ووایاستئ چې د افغان لوبډلې د روحیې په اړه که راته ووایاستئ چې اوس مهال دوی نړیوال جام کې د لوبو لپاره هلته ویسټ انډیز ته تللي دي او په نړیوال جام کې به له بېلابېلو لوبډلو سره لوبې ترسره کوي. که د افغان لوبډلې او د افغان لوبغاړو د روحیې په اړه راته ووایاستئ چې دوی څومره روحاً او جسماً دې ته چمتو وو چې دوی نړیوال جام کې ولوبېږي او هلته سیالۍ وکړي، د افغانستان په نمایندګي باندې هلته ولوبېږي. بلکل د افغانستان ملي لوبډله مخکې له دې چې ویسټ انډیز ته ولاړه شي دوی خپل بشپړ چمتووالی ونیو. که دلته په هیواد کې وګورئ کشتپې سیالۍ ترسره شوې، یو شمېر لوبغاړي چې هندوستان کې په آی پی ایل کې مصروف او هلته یې ښه چمتووالی ونیولی دی. نو ماشاءالله لوبډلې بهترین چمتووالی نیولی دی. څنګه چې تاسو ویل دوی روحاً او جسماً آماده دي. مونږ که تاسو د دې کال له پیله وګورئ، مونږ د کال له پیله مونږ یو شمېر دوه اړخیزه شلوریزه سیالۍ تنظیم کړې وې د خپلې لوبډلې دپاره چې په هغې کې د متحده عرب اماراتو سره سیالۍ وې، هندوستان سره وې، سریلانکا سره وې، آیلینډ سره وې. په ټوله کې د هغې وروسته دلته په کور دننه پشتپه سیالۍ وې، یو شمېر لوبغاړو دپاره آی پی ایل یو ښه فرصت. نو لوبډله الحمدلله ښه چمتو ده او تمه کېږي چې په دغه نړیوال جام کې به د خپل هیواد په بریا کې ښې هلې ځلې وکړي او ښې سیالۍ به ترسره کړي. سادات صاحب دا خو ښکاره خبره هم ده چې د افغانستان مقابل لوبډلې معلومې دي، خو که تاسو په لنډه کې ورته یادونه وکړئ چې افغانستان به له چا سره سیالۍ کوي او د مقابلو لوبډلو هغه قوت او د ضعف نقطې که راته په ګوته کړئ چې افغانستان کولی شي په دغه ګروپ کې هغه لوبډلې چې ورسره دي ماتې ورکړي. افغانستان په ګروپي پړاو کې د یوګاندا، همدغه راز د پی ان جي، نیوزیلند او ویسټ انډیز سره قرار لري. یوه خبره به زه وکړم، ټولې لوبډلې چې تر دې ځایه را رسېدلي دي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد نمایندګي کوي، په دې معنا چې دوی د یو پروسې نه راغلي دي. یو شمېر یې کوالیفاینګ راوند کړی دی، هلته یې ښو لوبډلو ته ماتې ورکړي، زحمتونه یې ویستلي، بیا یې د نړیوال جام دپاره ځانګړی چمتووالی نیولی دی. نو په ټوله کې ټول هغه لوبډلې چې په دغه نړیوال جام کې لوبېږي موږ باید ټولو ته په یوه سترګه وګورو، ځکه دا مسابقې دي، سیالي ده. هره لوبډله د هرې لوبډلې دپاره سیاله لوبډله ده او هغې ته به ماتې ورکوي، بیا به مخکې ځي. نو زموږ په پی ان جي، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز دی، که څه هم په نسبي ډول بیا هم موږ ویلی شو چې ویسټ انډیز او نیوزیلینډ یو څه پیاوړې لوبډلې دي. بیا په ځانګړي ډول موږ که ویسټ انډیز باره کې وغږېږو چې دا کوربه لوبډله هم ده او خپل ویشتنځایونه یې دي، خپل کنډیشنز یې دي او په ټوله کې که لوبغاړي موږ تاسو وګورو، لکه څنګه چې الحمدلله اوس د افغانستان داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په هر لیګ کې لوبېږي. د ویسټ انډیز لوبغاړي هم تقریبا د نړۍ په ټولو لیګونو کې لوبېږي، د ټي 20 سپیشلیسټان دي. زموږ په ګروپ یو څه سخته لوبډله ویسټ انډیز اوسېږي. سادات صاحب دا چې په کور دننه د قشتېپې سیالۍ ترسره شوې او همدارنګه دلته له دغو سیالیو موخه دا وه چې افغان لوبډله نړیوال جام لپاره چمتو شي، څومره مثبت تاثیرات یې درلوده د قشتېپې سیالیو په د لوبډلې په چمتووالي کې او ورسره څنګ کې د کورني کرکټ د ودې لپاره څومره مهمه وه؟ د قشتېپې سیالۍ د افغانستان کورني کرکټ په چوکاټ کې د لومړي ځل لپاره ترسره شوې او په ډېر مهم وخت کې ترسره شوې او د دې سیالیو هدف هم دا و چې په شلوریزه بڼه وي
او تاسو پوهیږئ چې نړیوال جام هم په 20 ورځې بڼه دی. د دې سیالیو زمونږ ستر هدف همدا و چې زمونږ هغه لوبډله چې نړیوال جام ته ټاکل شوې ده هغه دلته پوره چمتووالی ونیسي. هماغه چې تاسو ولیدل د دغه سیالیو مخکښ منډې جوړونکی ابراهیم ځدران و چې هغه د نړیوال جام د سکواډ برخه دی. د دې ترڅنګ که تاسې د نجیب الله ځدران سیالۍ لیدلي، تاسې د په وروستیو لوبو په ټولو لوبو کې خو په ځانګړي ډول په وروستیو لوبه کې کریم جنت لیدلی وي، همداراز فرید ملک شو، صدیق اتل شو، حضرت الله زاده شو، ټول هغه لوبغاړي چې د نړیوال جام په سکواډ کې دي هغوی ټول دلته ډېر ښه وځلېدل او ډېر ښه چمتووالی ترسره کړ. د دې ترڅنګ ځوانان هم دوی سره وو. نو زه مطمئن یم د دې ترڅنګ چې زموږ دغه سینیر لوبغاړو خپل چمتووالی ترسره کړ. ځوانانو به هم له دوی نه ډېر څه زده کړي وي په دغه سیالیو کې. د کورني کرکټ لوبغاړي وو، زموږ د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبغاړي وو چې هغوی هم ډېر ښه وځلېدل. که موږ د وحید الله ځدران یادونه وکړو چې هغه لیډینګ وکټیکر تر ټولو زیات نفر هغه اوټ کړي وو، د فریدون داوزي، د نصیر خان، د یمار او ډېر داسې نومونه چې شاید ما نه اوس پاتې شي، وسیم اکرم، محمد ګل لوګری، ټولو ښه پرفارمنس وکړو. نو د ځوانانو دپاره هم ښه فرصت و او د دې ترڅنګ زموږ د ملي لوبډلې دپاره چې اوس په نړیوال جام کې لوبېږي د هغوی دپاره هم ډېر ښه چمتووالی و چې ډېر ښه پکې ولوبېدل. بله خبره سعادت صاحب دا چې افغان لوبډلې خو له نړیوال جام وړاندې 2 تمریني سیالۍ درلودې. تمریني سیالیو ورهاخوا افغان لوبډلې نور څومره چمتووالی کړی دی؟ تمریني کیمپونو په باره کې که راته ووایاستئ چې دوی هلته تمریني کیمپونه درلودل او که نه؟ هو بالکل. زموږ لوبډله تقریبا مخکې له دې چې نړیوال جام پیل شي 2 اونۍ مخکې دوی ویسټ انډیز ته ولاړه او هلته په سنټ کیټس کې موږ دوی دپاره تمریناتي کیمپ جوړ کړی و تر څو دوی د ویسټ انډیز د ویشتن ځایونو آب و هوا کنډیشن دې سره ښه بلد شي، ځکه هلته هم ګرمي زیاته ده. نو دوی هلته سنټ کیټس کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ. تاسو به جریان کې هستئ چې موږ د دې نړیوال جام لپاره د افغان ملي لوبډلې سره براوو چې د ویسټ انډیز ډېر مشهور لوبغاړی دی، په ځانګړي ډول د 20 ورځ فارمټ سپیشلیسټ لوبغاړی دی. هغه په 20 ورځ بڼه کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېرې وکټې لري. د آی پی ایل تجربه هم له ځانه سره لري. په ټولو لیګونو کې لوبېدلی. په دې وروستیو کې د چینای سوپر کنګ لوبډلې سره د توپ اچونې برخې روزونکی هم و، نو هغه هم لوبډلې سره یو ځای شوی دی. مطمئن یم چې دا به د لوبډلې دپاره ډېر ګټور ثابت شي. نو زموږ لوبډلې په سنټ کیټس کې خپل تمریناتي کیمپ ترسره کړ. وروسته له هغوی بیا ټرینډیډ ټاپو ته ولاړه. لومړۍ سیالۍ د عمان سره وه چې یوه پاڼې ترسره شوه او دویمه بیا د باکابله وځنډېد، بلکې سیالۍ ډېرې پاڼې وه. او دویمه سیالۍ بیا موږ هملته د سکاټلینډ سره ترسره کړه چې هغه هم د افغانستان په بریا تمامه شوه. نو انشاءالله زموږ لوبډلې پرته له دې چې په هېواد کې چمتووالی نیولی و، هلته په ویسټ انډیز کې هم هغوی 2 اونۍ مخکې تللي وو. هلته څومره چمتووالی چې ورته پکار و هغه یې ترسره کړی دی او انشاءالله د بشپړ چمتووالي سره په رسمي سیالیو کې لوبېږي. سعادت صاحب که له نړیوال جام ورهاخوا راشو راشد خان ته، راشد څو ورځې وړاندې افغانستان ته راغی او دلته له ځینو کرکټ بورډ له چارواکو سره وکتل، له لوبغاړو سره یې وکتل. د راشد خان راتګ څنګه و افغانستان ته او څه پیغامونه یې له ځان سره درلودل؟ ګورې راشد خان خو افغانستان خپل هېواد دی، لکه څنګه چې هغه هم په بېلابېلو مرکو کې وویل چې دا زما خپل هېواد دی، هر کله به راځم. خو وروستیو 3-4 کلونو کې نوموړی ډېر مصروف و. نړیوالې سیالۍ هم تاسو به لیدلي چې زموږ تېر کال بیخي ډېرې نړیوالې سیالۍ وې، زموږ له مهالویش ډېر مصروفه و. د هغې تر څنګ د راشد خان لیګ کرکټ کې هم ډېر مصروفه و. بیا ټپي هم شو متاسفانه نړیوال جام په لړ کې. نو بیا هغه تداوي وه، تداوي نه بعد بیا یو څه ریسټ او د آرام وخت. دا هېواد دی هر کله به راځي. د هغه راتګ په دومره مهم وخت کې ډېر ګټور و، لکه څنګه چې هغه هم په خپلو خبرو کې ویل چې هغه افغانستان ته راغله، دلته کرکټ بورډ ته راغلی او زموږ د رهبرۍ سره یې ولیدل، په کابل کې په ننګرهار کې د خپل کرکټ مینهوالو سره ولیدل، خپل فامیل غړو سره ولیدل. نو لکه څنګه چې هغه ویل دې هغې ته دغه راتګ هغه ته یو نوې او تازه انرژي ور وبخله او هغه ویل چې زه به اوس په نړیوال جام کې ډېر تازه لوبېږم، د ډېرې انرژۍ سره به لوبېږم. نو دا
ډېر ښه و چې هغه په دومره مهم وخت کې راغله او خپل هېوادوال یې ولیده، هغه احساسات یې درلوده، ځانګړي احساسات یې درلوده او د نوې جذبې او نوې انرژۍ سره نړیوال جام ته ولاړ. سادات صاحب که راشو، اول خو تمه دا ده چې افغان لوبډله له دغه ګروپ څخه لاړه شي بل پړاو ته او بل پړاو ته لار ومومي. نو انشاءالله تمې هم همدا دی چې افغان لوبډله به بل پړاو ته وځي. له دغه سیالیو ورهاخوا له نړیوال جام ورهاخوا افغان لوبډله کوم سیریزونه لري که یې نه لري، او که یې لري له چا سره یې لري؟ بلکل لکه څنګه چې تاسو وویل، زموږ هم هیله دا ده چې افغان لوبډله بل پړاو ته لاره پیدا کړي او په دغه څلورو سیالیو کې لږ تر لږه 3 سیالیو ګټي تر څو د 8 بهترینه لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي او له هغې ځای نه بیا په خیر نیمه پایلوبو او بیا پایلوبې ته لاره پیدا کړي. د نړیوال جام نه وروسته مونږ د بنګلادیش، زیمبابوې او نیوزیلینډ سره یو شمېر سیالۍ لرو. نو دا هغه 3 هېوادونه چې دې سره انشاءالله موږ د نړیوال جام نه وروسته 2 اړخیزه سیالۍ لرو. سادات صاحب له تاسو ډیره مننه چې راغلی او په دغسې مهمو حالاتو کې مو موږ ته وخت راکړ، د افغانستان د کرکټ اړوند مو له هېوادوالو سره معلومات شریک کړل. ستاسو نه هم ډیره مننه چې زه مو خپلې خپرونې ته دعوت کوم او په دې هیله او په دې دعا چې په نړیوال جام کې افغانستان ښې سیالۍ ترسره کړي او افغانستان ته بریاوې راوړي. ډیره مننه سادات صاحب، ډیره مننه سادات صاحب.